السلام علیکم د انګلیش سپیکینګ کورس ان پښتو دا پارت 3 یعنی دریمه برخه د ملګرو د دې دوه برخې مې درته ویلې دي د هغه لینک به زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم هغه ویډیوګانې حتما د سره وګورئ او دا ویډیو هم تر اخره پورې وګورئ ډېره په زړه پورې ویډیو ده کوشش وکړئ چې دا ویډیو د سره لایک یا او کمنټ هم وکړئ تر څو ستاسو لپاره داسې نور ویډیوګانې هم جوړې کړم او هیر مو نشي چې چینل هم د سره سبسکرایب کړئ د داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره نو ملګرو ویډیو شروع کوو ملګرو په دې کې موږ دوه شیان وایو په دې ویډیو کې یو موږ سره کوېسچن ورډز دي او بل موږ سره ماډل وربس دي هغه له دې نه وروسته درته وایم څه دی نو تر ویډیو به تر اخره پورې ګورئ ښه کوېسچن ورډز د دې مطلب دی سوالیه لغاتونه او دغه کوېسچن ورډز ته بل ډبلیو ایچ فیملی ورډز هم ویل کیږي څه دی دواړه معنا یو شی دی ښه دغه کوېسچن ورډز چې دا موږ سره دغه دي ښه وټ ویر هو وین دا ټول موږ سره کوېسچن ورډز دي اول به دې معنا ځکه ویه له دې وروسته دا تاسو ته په مثالونو کې هم وایم څه دی اول موږ سره وټ دی وټ مطلب دی څه بل دی موږ سره ویر مطلب دی چیرته بل دی هو مطلب دی څوک بل دی موږ سره وین ویل کیږي کله او بل دی موږ سره وای مطلب دی ولې ویچ مطلب دی کوم هوز مطلب دی د چا هم مطلب دی چا څه دی بس دې معنا ورته ځکه اوس راځو دې مثالونو ته ښه ملګرو اوس راځو د دې مثالونو ته څه دی دې مثالونه ډېر زیات اسانه مثالونه دي ملګرو دا په یاد ولرئ چې دغه کوېسچن ورډز چې دی کنه دا همیشه د سوال لپاره استعمالیږي او دا همیشه د جملې په اول سر کې استعمالیږي څه دی دا دوه خبرې به تاسو په یاد لرئ ګورئ what is your name ستا نوم څه دی بل دی موږ سره where do you live ته چیرته اوسېږې اول ملګرو ورو به بیا سخته کیږي وروسته څه دی اول اسانه زده کوئ باید تاسو بل د موږ سره وین مطلب دی کله ګوره وین ډو یو کم ته کله راځې who is he هغه څوک دی بل د موږ سره وای مطلب دی ولې why do he cry هغه ولې ژاړي which car is this دا کوم موټر دی بل د موږ سره whose pen is this دا قلم د چا دی whom do you want to play with له چا سره غواړئ چې لوبه وکړئ د دې اسان مثالونه دي ملګرو وروسته بیا زماني وایو انشاءالله په هغه کې به تاسو بیا مکمل ذهن ورباندې خلاص شي ښه ملګرو اوس راځو ماډل وربس یعنی ماډل فعلونه دا ټول موږ سره چې دي فعلونه دي څه دی د دې معنا هم درته وایم او د دې مثالونه هم درته وایم څه دی ډېر زیات اسان دی ګورئ اول د موږ سره د کین مطلب دی کولی شم د دې معنا به تاسو حتما زده کوئ کین مطلب کولی شم او دا استعمالیږي ملګرو په اوسني وخت کې استعمالیږي څه دی دا اوسني وخت کې استعمالیږي لکه کین مطلب کولی شم خو چې کله موږ وایو کوډ مطلب دی کولی شو دا د تیر وخت لپاره استعمالیږي دا باید تاسو په ذهن کې ونیسئ څه دی چې کین د اوسني وخت لپاره استعمالیږي لکه زه دا کولی شم زه هغه کولی شم خو چې کله موږ کوډ استعمالو دا بیا د تیر وخت لپاره استعمالیږي لکه موږ وایو کنه چې ما کولی شو ما هغسې کولی شو ما داسې کولی شو څه دی دا دی بل د موږ سره شوډ مطلب دی باید او ملګرو بل د موږ سره مست دی بیا مابین کې فرق درته وایم څه دی بل د موږ سره مست ویل کېږي ضرور یعنی حتما څه دی چې کله موږ وایو که نه چې ته باید ډوډۍ وخورې نو دا مطلب ډېر جدي زه تا ته نه وایم چې ته باید مړۍ حتما وخورې پوه شې خو چې کله زه تا ته مست یادوم په جمله کې نو دې مطلب دا وي چې ته به حتما ډوډۍ خورې څه دی دا دې فرق دی په مثالونو کې هم درته وایم بل د ملګرو موږ سره ویل مطلب دی با او دا د راتلونکي وخت لپاره استعمالیږي څه دی لکه زه به داسې وکړم زه به هغسې وکړم بل د موږ سره وډ چې دا د دې تیر وخت لپاره استعمالیږي او دې مطلب دی با دا د تیر وخت لپاره استعمالیږي لکه ما به داسې کولی شو ما به هغسې کولی شو ما به داسې کولی شو څه دی په مثالو کې بیا به ورباندې خپله پوهېږي اول دې معنا زده کړئ بل د موږ سره می مطلب دی کیدی شي څه دی کله چې موږ په جمله کې استعمالو نو دا به 90% د امکان لري چې دا یو کار وشي لکه موږ وایو که نه زه کیدی شي بازار ته لاړ شم نو دې مطلب دا چې 90% امکان لري چې زه به حتما بازار ته ځم هغه بیا موږ می استعمالو خو چې کله موږ مایټ استعمالو په جمله کې نو د هغې جملې مطلب به دا وي
چې 40% امکان لري مطلب امکان مې منه پوه شوې لکه 10 یا 40% امکان لري چې زه لاړ شم نو هغه په نشتون کې حسابېږي څه دی دې دواړو مطلب دی کېدی شي دا دې فرق به تاسو حتما زده کوئ ملګرو اوس راځو د کین مثالونو ته څه دی دې مثبت جمله هم موږ وایو منفي هم وایو او سوالیه هم وایو نو ستاسو لپاره مې ډېر زیات اسانه کړی دی څه دی ګوره د کین مطلب کولی شم ګوره I can زه کولی شم speak English په انګلیسي کې خبرې وکړم څه دی نو چې کله موږ وایو که نه چې زه دا کار کولی شم زه هغسې کولی شم نو هغه لپاره بیا موږ کین استعمالو نو زه په انګلیسي کې خبرې کولی شم I can speak English په دې کې تاسو نور جملې هم جوړولی سئ څه دی له مثال په ډول زه ډوډۍ خوړلی شم I can eat meal زه ډوډۍ خوړلی شم زه بایسکل چلولی شم I can ride bicycle څه دی نو مطلب مې دا ده چې تاسو د کین سره څه ده چې زده کوئ د معنا زده کوئ او دا په جمله کې څنګه استعمالیږي دا باید تاسو په یاد ولرئ څه دی او دا هم باید تاسو په یاد ولرئ چې د کین سره موږ د فعل لومړی حالت استعمالو څه دی دا بیا وروسته بیا اسانه کېږي اول تاسو د اسانه زده کوئ نو I can speak English زه په انګلیسي کې خبرې کولی شم خو چې کله موږ وایو چې زه په انګلیسي کې خبرې نشم کولی بیا به څنګه وایو I cannot speak English بس یوازې له کین نه وروسته ناټ استعمال کړئ دې مطلب دا شو چې زه په انګلیسي کې خبرې نشم کولی I cannot او کله چې موږ وایو چې آیا زه په انګلیسي کې خبرې کولی شم چې کله موږ سوال کوو پوه شئ بیا به کین به د جملې په اول سر کې استعمالیږي څه دی بیا به څنګه وایو چې can I speak English can I speak English دی مطلب دی دې دا چې کله موږ تېر وخت کې استعمالو د هغه لپاره بیا موږ کوډ استعمالو څه دی لکه ما په انګلیسي کې خبرې کولی شو بیا به څنګه وایو I could speak English I could speak English ما په انګلیسي کې خبرې کولی شو بل د موږ سره ما په انګلیسي کې خبرې نشو کولی بیا به څنګه وایو I could not speak English I could not speak English او آیا ما په انګلیسي کې خبرې کولی شو could I speak English could I speak English دغه یو مثال مې ځکه تاسو سره وسه د کنه چې ستاسو لپاره اسان شي څه دی په دې کې تاسو نور مثالونه هم بیا ویلی شي اوس راځو مخکې بل د موږ سره ویل اوس راځو ویل ته څه دی او دې مطلب خو ما تاسو ویلو چې دې مطلب دی با او دا موږ د راتلونکي وخت لپاره استعمالو لکه هغه به کرکټ وکړي he will play cricket څه دی ملګرو دلته یوه خبر په یاد ولرئ تاسو ما مخکې هم ویلې چې له ټولو دغه ماډل ورب سره موږ د فعل لومړی حالت استعمالو څه دی د فعل لومړی حالت به ورسره استعمال دا یوازې تاسو په ذهن کې ونیسئ بس he will play cricket هغه به کرکټ وکړي هغه به کرکټ ونه کړي he will not play cricket څه دی آیا هغه به کرکټ وکړي will he play cricket ملګرو اوس راځو would ته لکه موږ مخکې ویل که نه هغه مطلب دا و چې زه به داسې وکړم زه به هغسې وکړم خو چې کله موږ وډ استعمالو د مطلب دا دی که چې ما به داسې کړي ول ما به هغسې کړي دا تېر وخت لپاره استعمالېږي څه دی لکه موږ وایو چې هغه به کرکټ کړی و he would play cricket او که زه چې هغه به کرکټ وکړي بیا ویل استعمالو او که زه چې هغه به کرکټ کړی و بیا وډ استعمالو څه دی نو he would play cricket هغه به کرکټ کړی و هغه به کرکټ نه و کړی he would not play cricket آیا هغه به کرکټ کړی و would he play cricket اوس راځو ملګرو مې ته او د مې مطلب دی کېدی شي څه دی لکه موږ وایو چې موږ کېدی شو انګلیش زده کړو نو څنګه به وایو نو دې مطلب دا دی چې 90% امکان لري چې موږ کېدی شو انګلیش زده کړو دلته ځکه چې موږ مې استعمالو نو چې کله موږ وایو چې موږ کېدای شو انګلیش زده کړو یعنې امکان ډېر لري بیا موږ وایو چې we may learn English موږ کېدای شو انګلیش زده کړو موږ کېدای شو انګلیش زده نه کړو we may not learn English آیا کېدای شي موږ انګلیش زده کړو may we learn English نو د مې استعمال داسې ده اوس راځو ملګرو might ته چې کله مطلب امکان نه لري مطلب میخه پوه شئ 10% امکان لري مطلب یعنې ډېر کم امکان لري د هغه لپاره بیا موږ مایټ استعمالو لکه موږ وایو موږ کېدای شو انګلیش زده کړو مطلب اراده هم ورته نشته دومره صحیح څه دی بیا موږ وایو چې we might learn English موږ کېدای شو انګلیش زده نه کړو we might not learn English دا دې منفي جمله ده او دې سوالیه جمله دا چې آیا کېدای شي موږ انګلیش زده کړو سوال کوي پوه شئ might we learn English ملګرو اوس راځو شوډ ته او شوډ مطلب دی باید څه دی لکه موږ وایو چې ته باید د هغه عزت وکړې لیکن تا د په جدي توګه نه وایم چې ته باید حتما د هغه عزت وکړې څه دی
تا ته زه په جدي توګه نه وایم، او که چیرې زه تا ته په جدي توګه وایم د هغه لپاره به موږ must استعمالو، د هغه مثالونه دې نه بعد دي. ښه you should respect him، ته باید د هغه عزت وکړې، ته باید د هغه عزت ونه کړې. you should not respect him، څه دی respect ویل کېږي عزت کول. آیا ته باید د هغه عزت وکړې؟ should you respect him، should you respect him. نو اوس راځو چې کله موږ چاته په جدي توګه وایو د هغه لپاره بیا موږ څه استعمالو هغه درته وایم. مګر اوس راځو must ما تاسو ته ویلې کنه چې کله د یو شي باندې موږ ډېر زور اچوو کنه چې دا کار به ته حتما کوې، نو هغه لپاره بیا موږ must استعمالو. ته باید د هغه عزت وکړې you must respect him، ته باید د هغه عزت ونه کړې you must not respect him. مطلب ته باندې زور اچوم چې ته به د هغه عزت نه کوې، دا منفي جمله دی. آیا ته باید د هغه عزت وکړې must you respect him، must you respect him. ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي، او داسې نور ویډیوګانو لپاره ملګرو حتما سره چینل سبسکرایب کړئ. که بیا هم که پوښتنه سوال لري نو حتما په کمنټ کې هغه پوښتنه تاسو کولی شئ. Thank you so much for watching this video.